که په چا باندې غوټه راغلی وي یا په چا باندې جنات ناست وي یا هغه باندې مرګي راغلی وي بس عمده یو دم مله وکړه اچانک به الله جل شانه هغه مریض ښه کړي او د دې دم سرې به چې که چېرته په دې مریض باندې جنات ناست وي نو هغه جنات به هم دا مریض پرېږدي او لاړ به شي ترې او د مرګو والا مریض وي نو یک دم به الله جل شانه د دې په وجه باندې ښه کړي او په چا باندې غوټه وي لکه بعضې خلک ورته غوټه وایي لکه هغه په چا باندې لکه هغه مریض پې باندې هم دم کړي نو الله جل شانه به هغه مریض ته هم شفا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو نن یو داسې زبردسته دعا درته ښیم، اسانه دعا ده، بلکل تاسې زوتولی شي. که دا دعا تاسو ووایئ او یو داسې مریض پې باندې دم کې چې په هغه مریض باندې جنات ناست وي نو الله جل جلاله به د دې په برکت سره هغه جناتو ته په زړه کې یره واچوي او جنات به دا مریض پرېږدي او لاړ به شي تېنه. لیکن دې کې یو خبره یاد ساتئ چې دې سره زړه مضبوط ساتئ. دا خبره یاد ساتئ، ګورئ بعضې کسان لکه زما اغبا شاګردان به راته وي یاره د سورت جن دا دغه څنګه تلاوت ډېر لوی اجر پکې دی او بلکل یې کوي. وی نه خلک وایي چې دا څوک وایي دا سورت جن نو هغوی پسې بیا پیریان راځي، د هغوی دماغ خراب دي ته پسې راځي پیریان. دا بس د ښځو یو وسوسه ده چې د خلکو ته ذهن کې اچولې ده. هلکه دا صورت مزمل مه وایه، ولې دا چې څوک وایي هغه باندې پیریان کیږي. هلکه دا صورت جن مه وایه، ولې مه وایه دا چې څوک وایي په هغه باندې پیریان کیني. دا د دوی د خېټې خبرې دي، پیریان په چا باندې نه کیني. ښه پیریان چې دي هغه مسلمانان شته که نه پکې، موږ سره دلته مسلمانان شته نو ولې هغوی کې هم شته مسلمانان. څنګه موږ عبادت کوو نو دغه رنګې جنات خو هم کوي عبادت. موږ د الله نه یریږو، جنات هم د الله نه یریږي، خو صرف زموږ جنس جدا دی. جناتو جنس جدا دی، زموږ جنس جدا دی. زموږ پلار آدم علیه السلام دی، د جناتو پلار هغه چې کوم دی شیطان دی. صرف دونه فرق ده. زموږ تخلیق د هغه نه شوی دی آدم علیه السلام نه او جنات تخلیق د هغه نه شوی دی. بس صرف دومره چې کوم دی په دې کې فرق دی. نور په هغې کې مسلمانان شته دی. جناتو کې ډېر زیات نیکان خلک شته دي. ولې په قرآن مجید کې چې الله جل شانه د مؤمنانو تعریف کوي دغه رنګې به سره د جناتو تعریف هم کوي. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. داسې حورې په جنت کې چې نه به ورته یو پیري ګوتې وړي وي نه به ورته یو انسان ګوتې وړي وي. جنات هم ځي جنت ته، انسانان به ځي جنت ته. نو هغې کې مسلمانان شته چې تاسو نه وایي دغه یره به قطعا تاسو نه کوئ. د دې وسوسې ازاله هم وشوله. نو د ټولو اول به تاسو یو کار وکړئ، که یو داسې مریض دله راغللو چې هغه باندې جنات ناست نو یریږئ مو، جنات چاته څه نه وایي. ښه زړه مضبوط ساته. او که چېرته کې تا ته څه ویم بالفرض والمحال، که تا ته څه ویم نو چې د ستا په خولې باندې دا آیاتونه مبارکه جاري وي د هغه به تا باندې قابو نه راځي. دې کې د یو دومره لوی پاور خو پروت دی. او که تا ته د بدۍ اراده کوي نو په خپله به هغه سوځي، خورې کېږي به، هغه به چې کوم دی خپله ختمیږي. یو کس خپل ځان مرګ له نه ورکوي نو هغه به څنګه خپل ځان هغه مرګ له ورکړي. نو بهر کې تاسو دا عمل کولی شئ، یریږئ مو، هېڅ هم نشته دی، هېڅ نقصان به تاسو نه رسي. ښه هېڅ نقصان نشته دی. د ټولو اول که یو داسې مریض وي چې هغه باندې جنات ناست دي نو تاسو به او یا په هغه باندې مرګي راغلی یا په هغه باندې غوټه وي وغیره، نو د هغې دپاره به تاسو یو پیاڼۍ سورت فاتحه الحمد شریف ووایئ. د هغې نه پس به آیات الکرسي ووایئ او د سورت جن د شروع 15 آیاتونه به ووایئ. او بیا دا د چې کوم دی په اوبو باندې دم کې او په هغه مریض باندې چې هغه باندې جنات ناست وي، په هغه باندې آسیب وي، په هغه باندې غوټه وي، یا هغه مریض چې هغه باندې مرګي راغلی وي هغه پې باندې بیا دا چې کوم دی په اوبو باندې دم کې او د هغې اوبو ترمکه په دې مریض په دې مخ باندې وکړي. د ټول اول به هغه اوبو باندې دم کې دا څیزونه او بیا په دې مریض باندې دم کې او دا اوبه به راوالې د مریض په دې مخ باندې به چړکه وکړي او یا دغه مخ نه علاوه په دې ټول بدن باندې به داسې چړکه وکړي، په ټول بدن باندې. داسې به هم ممکنه وي
چې کله د دې مریض نه جنات ځي نو دا مریض ورسره بېهوشه کېږي. نو د ده بېهوشي به 2 منټۍ 3 منټۍ د ټولو نه زیات وخت چې اخلي هغه به صرف او صرف 15 منټه وي. 15 منټه به دې دغسې وي، پروت به وي. تاسو به وارخطا کېږئ مه، ولې چې کله تنه جنت لاړ شي نو مریض باندې بېهوشي راځي. په دغه ټیم کې که د ستاسو جلدي وي چې زر دې په هوش کې راشي، هغه لږې شان اوبه به راوالې او یو شیبه پس به ورته په دې مخ باندې ترمکه وکړي، هغه به یکدم اچانک چې کوم دی هوش کې راشي دا مریض. دویم، تاسو به یو دوا درته ښیمه، په دې دوا باندې به دا مریض دم کې. هغه دوا دغه خو چې کوم دی یو دغه دی عمل دی، که دا عمل چاته ګراني، دا دویمه دوا او دا دویم عمل خو د ټولو نه آسان عمل دی چې ما خپله یو مریضو او هغه د جناتو والا مریضو او په زندګۍ کې مې په لومبي ځل باندې دا دم وکړلو. الحمدلله هغه مریض ته الله جل شانه شفا ورکړله د یو دم سرې سرې. نو بالکل تاسو هم کولی شئ، هېڅ هم نشته، بس صرف ځان سره اوبه ساتئ. کله کله دا جنات پکې ډېر زیات رواني، اوبه ساتئ. بس چې کله تاسو پوه شوئ چې هغوی هغه پرزول مزول شروع کړل، تاسو ورسره مه کوئ پرزول، مې وخئ، دا ظلم دی، وال به نه کوئ ښه، نه به یې وهئ څوم نه. چې کله پوه شئ چې هغوی هغه پرزول شروع کړل، بس دغه اوبه راواخله، یو څو ترمکې پې باندې وکړه، خپله به کښېني، په قلار به کښېني، ښه چې کوم دی ادب سره به کښېني. بس دا چې دی د هغوی یو قسم له هغه پېزوان دی. نو که هغه عمل چاته ګراني، دا دویم عمل کولی شي. په چا باندې چې آسیب وي، جنات وي، غوټه وي یا په هغه باندې میرګي وي، دا عمل دی ولو کې دا دعا دې ووایي او هغه پې باندې دم کړي، فوراً به الله جل شانه هغه کس ښه کوي. او داسې عجیبه الفاظ دي که نه چې اوس به یې خپله سیکې. هغه دعا دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم صاد طه طاسین طاسیم میم کاف ها یا عین صاد یاسین والقرآن الحکیم حامیم عین سین قاف قاف نون والقلم وما یسترون. دا به ووایې. که چاته نه زیاته شوې، دوباره دا ویډیو لږ شان راوروسته کړي او دغه ځای نه یې زیاته کړي. دا به ووایو مریض به یې باندې دم کې. که هغه باندې مرګي راغلی وي، اچانک به د هغه نه مرګي لاړ شي، ده ته به الله جل شانه صحت ورکړي. که جنات پرې راغلی وي، اچانک به الله جل شانه هغه ته صحت ورکړي، جنات به لاړ شي، دی به پرېږدي. بلې څه مسله ورته دغسې وي، لکه مثلا بعضې خلک وایي ده باندې ستوري شوی دی. نو که دا ستوري پرې شوي وي، بس د ښځو خبرې دي، په دې باندې د غیب عالم ستوری شوی دی. نو چې غیب عالم دی نو ستوری د کوم ځای نه راغلو، خو دا چې کوم دی د ښځو خبرې دي. دا ستوری نه وي، دا بس هسې کله کله د خپل ستوري نه کس ویریږي. کله کله کس روان وي او هغه وایي یاره وروسته ما پسې هېڅوک را روان دی او هسې بې څه منډه ووهي. نو دې ته زموږ د پښتانه او د زنانه ورته چې دی دوی ورته وایي د غیب عالم ستوری. نو که چا باندې دغه رنګې چې کوم دی اګبراهټ راغلی، یره راغلی وي، نو د هغې دپاره هم که تاسو دا ووایئ او هغه پې باندې دم کې، اچانک به الله جل شانه هغه مریض ښه کړي. یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو، یقینا بالکل تاسې هم کولی شئ. هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر یو کس، هر یو سړی د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.